د شنو جمو لجنې تا ته ما ویلي دي چې کله ته زما په سکول کې سبق وې نو زه به تا ته هېڅ هم نه ویم. زما نوم دی خطرناکه چوړیل. لاړه شه ماشومان په کلي کې وګوره او زما سکول ته یې راوله چې زما په سکول کې داخل کړم. ته هلته یې چې راولې نو زه به هغو ماشومانو ته ښکلی سبق وښیمه. ته یې دلته راوله بیا به دلته امتحان وي. څوک چې په امتحان کې پاس شو نو هغه بله به یو ګفت ورکړم. میس زه به داسې وکړمه چې زموږ په کلي کې ډېر زیات داسې ماشومان شته چې هغو ماشومان کله سکول ته لاړ شي نو له سکول څخه پټېږي، سکول ته په خپل وخت باندې نه ځي، له کور څخه یې سکول ته ولېږي او دوی په لاره کې ترې پټ شي. زه به هغه دلته تا ته راولم، ورته ووایم چې زموږ ډېر ښکلی سکول دی، زه به یې دلته تا ته راولم او ته به یې په چلکۍ کې وخورې. دغه وړه جنۍ بیا روانه وي. په کلي کې وړه ماشومان ګوري. چوړیل ورته ویلي دي چې وړه ماشومان سکول ته راوله. یا جنۍ تا ته خو ښه پته ده چې موږ په وړو باندې سکولونه نه وایو، خو بیا زه د خپلې لمسۍ نه دا تپوس کومه که چیرې دا تا سره سکول ته ځي او سکول وایي نو زه به دغه ماشومه یعنې خپله لمسۍ له تا سره سکول ته ولېږمه. دا خو بیا ډېره ښه خبره ده. زه مې له خپلې لمسۍ څخه تپوس کومه، زما لمسۍ در سره بوځه سکول ته چې سکول وایي. دا خو ډېره زیاته ښه خبره ده چې زما لمسۍ سکول ته لاړه شي. دلته ټوله ورځ رانې کوي او دلته یې خوا دېخوا ګرځي، ته یې در سره بوځه سکول ته چې زما لمسۍ سکول وایي. نو دا خو ډېره زیاته ښه خبره ده. اینیا بیبي ته هېڅ فکر مه کوه، ستا دغه لمسۍ به زه خپل سکول ته بوځمه، هلته به یې داخله کړمه. ستا دغه لمسۍ به په راتلونکي کې یوه غټه ډاکټره شي، کپونه به درله راوړي، دغه به ډېره لایقه شي زموږ په سکول کې. اوس دا دغه لمسۍ زه خپل سکول ته بوځمه چې هلته سبق ووایي او یوه لایقه ډاکټره ترېنه جوړه شي. راځه چې ځو. ګرانو دوستانو، که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته د دې ویډیو څخه څه هدف میلاویږي کامنټ کې مو خپله رایه ضرور شریکه کړئ. تر بیا چې زه تاسو ته بله ویډیو راوړم د خدای په امان.